د لوی خدای په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ والي مولوي محمد یوسف وفا د یوې ناستې په ترڅ کې د 203 منصوري قلوردو له قماندان او د فاریاب او جوزجان ولایتونو له والیانو سره وکتل. په دغه کتنه کې په یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث وشو او خلکو ته په لا ښه خدمت کولو او د مسؤلینو ترمنځ په همغږۍ خبرې اترې وشوې. په پیل کې د فاریاب والی محمد شعیب رسالت او د جوزجان والی قاری ګل حیدر شفق د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې او د اسلامي امارت د مسؤلینو سره د یادو ولایتونو د اوسیدونکو همکارۍ د پام وړ وبللې. ورپسې د 203 منصوري قلوردو قماندان قاری محمد اسماعیل یادونه وکړه چې اوس د دغې قلوردو په ساحه کې بشپړ امنیت ټینګ دی او د خلکو لپاره هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري. وروسته د بلخ والي مولوي محمد یوسف وفا د یادو مسؤلینو له راتګ څخه هرکلی وکړ او ویې ویل چې د اسلامي امارت نظام خلکو ته د امکاناتو پر برابرولو او لا ښه خدمت کولو ژمن دی او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د خلکو لپاره صادقانه خدمات وړاندې کړي او خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ د سالم احمد فطرت په لیسې کې د پاکستان څخه د راغلو کډوالو 110 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوه او د یاد ولایت د پوهنې د مسؤلینو له لورې ورته د ښوونځي بکسې وویشل شوې. د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې له پاکستان نه په زور را ایستل شوي کډوالو کورنیو لسګونه ماشومان په ښوونځي کې شامل او زده کړې پیل کړې. د دغه ماشومانو شمیر چې 110 تنو ته رسیږي د درسي توکو سربیره د زده کړو ترلاسه کولو په موخه تازه په ښوونځي کې شامل شو. د شمولیت په دې مراسمو کې د هیواد د پوهنې مسؤلینو د افغان کډوالو کورنیو ماشومانو د ښوونې او روزنې د ملاتړ په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ. په یو نظام کې معارف د دغه نظام لپاره یو بنیادی حیثیت لري. کومه جامعه چې په هغو کې معارف پر مخ تللی، په هغې کې د تعلیم کچه زیاته ده، په هغې کې علمی کچه زیاته ده، هغه جامعه بختوره ده. هر شاگردی که از طریق پاکستان یا ایران یا دیگر دولت‌ها دوباره در کشور خود عودت میکنه، انشالله تمام ارگانهای دولتی بالخصوص معرف انشالله متعهد است که هیچ شاگرد ما بغیر از مدرسه و مکتب نمانه. همدارنګه د دهدادي ولسوالو ویل چې له پاکستان څخه راستنه شوو افغان کډوالو ماشومانو ته به د زده کړو زمینې برابرولو په برخه کې عملی ګامونه پورته کوي. از لحاظ معارف باشه، از لحاظ صحت باشه، ما در هر صورت در خدمتشان بودیم و هستیم. خانه خودتان است، خانه مشترک ما و شما است. خوش آمدین، صفا آوردین. چیزی که داریم انشاءالله تقسیم میکنیم. د یادونې وړ ده له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ویستلو پروسه د اقرب میاشتې په 10 پیل شوه چې تر اوسه پورې بلخ ته 2.5 کورنۍ راستنې شوي چې ډیری کم عمره ماشومان دي. د پاکستان هیواد څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو او هغوی ته د مرستو رسولو پر دوام دا ځل بلخ ولایت ته د راستنو شوو کډوالو لپاره د نبیزاده خیریت بنسټ لخوا 100,000 امریکایي ډالر او 21 دانې کمپلې مرسته د کډوالو لپاره جوړې شوې کمیټې ته وسپارل شوه. د کمال نبی زاده خیریه بنسټ مسؤل د پاکستان څخه د راغلو افغان کډوالو سره د خواخوږۍ او د هغوی د لاسنیوي په موخه د اسلامي امارت د مسؤلینو په شتون کې د کډوالو لپاره جوړې شوې کمیټې ته 100,000 امریکایي ډالر او 21 دانې کمپلې وسپارلې. کډوالو ته د رسیدنې اضطراري کمیټې مسؤلینو د یاد بنسټ له همکارۍ څخه مننه وکړه او د هیواد له نورو سوداګرو یې وغوښتل چې د راغلو کډوالو د لاسنیوي په موخه د خپلې مرستې ونه سپموي. په پای کې د کمال نبی زاده خیریه بنسټ مسؤل د راستنیدونکو افغان کډوالو سره د لا زیاتې همکارۍ ترڅنګ د ټولو مستحقو سره د مرستو ژمنه وکړه. د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین د څه باندې 1 میلیون افغانیو پر ارزښت د 15 قلمه حیواني بې کیفیته او تاریخ تیرو درملو د لمنځه وړلو خبر ورکوي او وایي چې دغه درملې د 1 کال په موده کې د مزار شریف ښار او ولسوالیو د درمل پلورونکو څخه راټول کړي دي.
دغه درمل چې کیفیت او تاریخ نه لري 1,500,000 افغانۍ لګښت لري چې له څه باندې یو کال راهیسې د بلخ ولایت د کرنې ریاست لخوا د بلخ ولایت له درمل پلورنځیو څخه راټول شوي او اوس په بلخ ولایت کې د څو تنو چارواکو او استازو په شتون کې ور ورته واچول شو. 5 قلم ادویه هست کلا و دیگه قیمتشان هم گفتن که تقریبا 15 لک افغانی قیمت هست. به حضور داشت نماینده محکمه و رئیس محیط زیست و رئیس اتحادیه مرغداران و کلانتری ادویه فروشان در اینجا آورده امروز این را حریق کردن. ما در آینده مجددا به شدت کنترل خود را ادامه میدیم و از دکتر صاحبا خواهش یگانه ما همی است که در ادویه فروشانی که از طریق اداره مربوطه امریت صحت حیوانی معرفی شدن و جواز برشان داده شدن دقت کنند که ادویه های تاریخ گذاشته بی کیفیت بلتی بدون سرتیفیکت که وارد کشور میکنند جلوگیری کنند. له بلې خوا د بلخ ولایت د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤل د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د کړنو ستاینه وکړه او د دغه ولایت په کچه د بې کیفیتو درملو راټولول د مالدارۍ د زیانونو د مخنیوي په برخه کې مهم ګام وباله. میتونه که یک واکسن تاریخ تیر شده میلیون ها افغانی برای فارمدارای ما خسارت بزنن و اونا را متضرر بکنن، چرا که بخش مهم فارمداری واکسن است. ما بسیار خرسند هستیم، خوشحال هستیم و امیدوار هستیم که این پروسهشان ادامه داشته باشه و دقت بیشتر در این بخش داشته باشند. په هیواد کې د اسلامي امارت له فتح وروسته د بې کیفیته او ختم شوو درملو د تشخیص او راټولولو په برخه کې د مشخصو ادارو او کمیسیونونو له لوري جدي څارنه روانه ده او په دې وروستیو کې هم د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د زیاتو ضایع کېدو مسؤل د 15 ټونه بې کیفیتو درملو خبر ورکړی و. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بیا مو الله مال ښه وخت.